چې په هلمند ولایت کې پیدا شوې. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې تر اخره زموږ ملتیا وکړئ. یو نوې معجزه چې په هلمند ولایت کې پیدا شوې ده چې یورانیم ډبره ده چې په هلمند ولایت کې پیدا شوې ده. افغانستان د ذخایرو ډک هیواد دی چې ډول ډول ډبرې پکې پیدا کیږي چې یو هم یورانیم ډبره ده چې نوې په هلمند ولایت کې پیدا شوې ده او نوې معجزه بلل کیږي چې دا ډبره د اورانیم لري او برېښنا تولیدوي چې دا یو حیرانوونکې خبره ده. هر هیواد طبیعي کانونه لري او هر هیواد ترې ګټه پورته کوي، خو افغانستان باندې به الله تعالی خپل رحم وکړي چې خپل اصلي شکل ته واپس شي ترڅو وکولای شو د کانونو څخه په سمه توګه ګټه واخلو او خپل ذخایرو ډک هیواد بیا روښانه کړو. یورانیم نوم د اورانوس سیارې له نوم څخه اخیستل شوی دی چې د یورانیم له کشف څخه 8 کاله مخکې کشف شوی دی. یورانیم لومړي ځل لپاره د یو جرمني کیمیاپوه مارتین لخوا په 1989 زیږدیز کال کې کشف شو. دا یورانیم د پخواني د بوهیا یا اوسني چک هیواد د سپینو زرو له کان څخه لاسته راغلی و. نقره‌ایي رنګ لري. کیمیاوي عنصر یو دی. یورانیم عنصر 2 نوي الکترون او 2 نوي پروتون لري. صرف یو ټن طبیعي یورانیم څخه کولی شو موږ 4 کروړه کیلو واټه برق په یو ساعت کې پیدا کړو او همدارنګه برق د تولید لپاره 14,000 ټنه د ډبرو سکاره او 10,000 بیلره تیل د سوځولو لپاره پکار دی. تر اوسه پورې په دنیا کې 442,000 برېښنا کوټونه په 59 مختلفو ملکونو کې فعالیت کوي چې په دنیا کې د برېښنا استعمال په سلو کې 23 دی، په دې کې 104 صرف په امریکا کې دی. هر وګړی شخصي نظر ته په درناوي سره موږ د افغانستان د یورانیم زیرمې دومره نه ښکاري چې ان په خپل د افغانستان حکومت دې په دې برخه کې د پانګونې ته زړه ښه کړي، ځکه د منرالوژي پلوه دومره ټیټې سلنې یورانیم لپاره د ټنو مورنۍ ډبره لیږد له تخنیکي پلوه ناشونې او له اقتصاد له پلوه غیر منطقي ده. او موږ هیوادوال دا دنده لرو چې خپل له کانونو څخه ښه پاملرنه وکړو او له قاچاقو څخه یې ډډه وکړو. مننه چې د دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.